أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. لدار الهدى دي صوت القرآن دي خبروني گرانو قدرمنو برخوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قرآن عظیم شان یو بهترینه مستمره معجزه ده او په مختلفو شکلو باندې دا دی الله تبارک وتعالی له طرفه یو اعجاز راغلی او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره تر قیامته موجوده او محسوسه معجزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف په یوه حصه کې فرمایي: ولا تلتبسوا به الألسنة، او کما قال علیه الصلاة والسلام. په قرآن کې یو اعجاز دا ده چې هیڅ کوم بل لغت که څه هم په عربي لغاتو کې لغتونه یي، نو کوم بل لغتو او د بل چا قول په قرآن کې نسی خلط کېدلی. حتی احادیث مبارکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم را نقل کیږي، هغه ماهران د قرآن او د حدیث چې څنګه هغه الفاظ ولوستل سي، هغه پوهیږي په دې باندې چې دا د آیات د قرآن عظیم شان برخه ده. آیات ته جلی وحی ده، او کدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته خفي وحی ده. یعنی د علماو تم الله پاک دا بصیرت پکې ور پیدا کی او پیدا کړی ده. او که د شاعر جمله یي، که د یو ادیب جمله یي، که د یو فیلسوف جمله یي، او که د یو ماهر د لسان عربي جمله یي، او هغه یو قسم اختلاط راوستل غواړي په قرآن کې و جمله کې ورګډه کی، نو نه کې ګډیږي، هغه کې معلومیږي. نو دا یو اعجاز ده د قرآن شریف. نور کتابونه دغه اعجاز نه لري، دغه خصوصیت نه لري. نو ورونو، نن د قرآن عظیم شان ترجمه له 40 آیت شریف شروع کوو، او تقریبا دغه آیاتونه د مخکنیو آیاتو د تیری رکو تفصیل او تشریح و بیان ده. تمهیدن الله جل جلاله بیا بنی اسرائیل مخاطب کوي. دغه وروستي تفصیل دپاره د تمهید په خاطر باندې الله پاک فرمایي: یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیلو، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، در په زړه کې نعمت کې ما هغه انعمت علیکم چې کړی مې و په تاسو باندې. وانی فضلتکم علی العالمین، او بېشکه ما غوره کړي وي تاسې په عالمونو د زمانې خپلې باندې. چې د تاسې په زمانه کې کوم خلق و، په یغو ټولو کې تاسې افضل و غوره و بهتره خلق واست. لکه پرون هم په اشاره کې تیر سو چې الله تبارک وتعالی ډیر غصه او قهر هغو اهل کتابو ته راځي چې دوی علم هم لري او الله مخکې ډیر احسانات هم ورسره کړي وو، او دوی ته په هغه کتاب کې د خاتم النبیین پیغمبر بشارتونه دي، زیری دي، او دوی په هغو باندې سترګې پټوي، د هغو په مقابله کې رشوت اخلي.
نو دا آیات مبارک تمهید دی لاندې رکو دی تفصیل دی پاره تمهیدن ذکر سو مکرره دی تاکید په طور باندې کنې دا عبارات مخکې راغلي الله جل جلاله په دې را روان آیات مبارک کې د اعتقاد د اصلاح دی پاره د انسان هغه حقیقي منزل ته د متوجه کولو دی پاره فرمایي واتقو وویریږئ یوما له هغې ورځې لا تجزي چې نسي لرې کولی نسي جزا تیرولی نفس هیڅ کوم نفس عن نفس له بل نفسه شیئا د هیڅ جرم و سزا د هیڅ شي هیڅ شی هغه د بل نفس له طرفه چې دی په خپل سر باندې نسي هغه جزا اخیستلی که هغه قریب دی دی که زوی پلاری سره که ورور وروري سره که صدیقانی اشنایانی او یا د غټې مرتبې چښتنانی هغه د کافرانو سزا نسی برداشت کولی حتی پیغمبر ته دا اجازت الله نه ورکوي چې هغه د یو امتي هغه د ګناهو پیټی په سر باندې واخلي او سزا یې دی تیره کړي نو چې پیغمبر نسی کولی بیا به نور څوک کولی شي واتقو یوما وویریږئ له هغې ورځې لا تجزي چې نسي جزا اخیستلی نسي لرې کولی نفس یو نفس عن نفس له بل کوم نفسه شیئا هیڅ شی دا یوه او بل داسې ولا یقبل منها شفاعة او نه قبلیږي له دغه کوم نفسه څخه که هغه هر څومره مقبول پی شفاعتی نبی صدیقی شهیدی صالح انسانی صغیرانی دی هغو شفاعت هم نه قبلیږي له هغه که دا نفس په دغو طبقاتو کې څوک نو ولا یقبل نه قبلیږي منها له دغه نفسه که په دغه هره طبقه کې هم یي نه یې قبلیږي څه شفاعت سفارش یې نه قبلیږي د چا دپاره د بل کافر انسان دی پاره د کافر نفس دی پاره چې هغه منافق یا کافر تر دنیا تیر سوی د هغه په باره کې نه پیغمبر شفاعت و سفارش کولی شي نه یې ولی صدیق کولی شي نه شهید کولی شي نه ولی کولی شي او نه صغیران اولاده صغار اولاده یې کولی شي هغه ډېر لوی شفاعا دي خو هغه هم نسي کولی خو چې کله هغه نفس هغه مستحق دی جهنم انسان کافر تر دنیا تیر سوی نو الله پاک فرمایي ولا یقبل منها شفاعت نه قبلیږي له دغه نفسه که په هره طبقه له طبقاتو د مراتبو کې شفاعت نه ترې قبلیږي خو د کافر نفس دپاره دریم ولا یؤخذ منها عدل او نه اخیستل کېږي له دغه نفسه کوم نفسه چې اخیستي هغه مستحق د سزا او د جزا سو عدل فدیه نه اخیستله کېږي لکه مخکې وړاندې د دې په باره کې به په تفصیل سره راسي که دا ټول مخ د مځکې له سرو زرو چې ډک سي او دومره نور ورسره یي دومره نور ورسره یي دومره نور ورسره یي خو دا دی په فدیه کې ورکوي بالفرض محال دی دا مالیت لري دا یو انسان دا هغه ستو سره مالی تاوان ستو سره نو که دا ټوله دنیا له سرو زرو ډکه یم الله پاک یې نه تېرمني هلته به هغه سزا تېروي چې کله کافر تر دنیا تېر سوی دا د کفارو په باره کې دي دا وعیدونه څلورم ولا هم ینصرون او نه به له دوی سره مدد و مرسته کېږي هیڅوک له دوی سره مدد نه کوي دا د الله قطعي فیصله ده نه د الله له طرفه په دوی رحم کېږي او نه مخلوق ته الله پاک دا اجازت ورکوي چې په هغه انسان باندې نرمي راسي اساني راسي نو دا آیات مبارک د انسان د توجه لپاره الله تبارک وتعالی را نازل کو چې ګوري د دغسې ورځې په طرف باندې د موږ ورمخه ده د موږ سفر ورشروع ده موږ په دغسې ورځ باندې دغسې ورځې ته ور روان یو نو الله وایي واتقو یوما د دغه ورځې وویریږئ د دې ورځې لپاره تیاری وکئ د دې لپاره بندوبست وکړي نور دا لاندې آیاتونه د پرونی رکو او د دې پورته د بني اسرائیلو په باره کې چې الله پاک دا اوس ذکر وکړو چې واذکروا نعمتي التي
د هغه تفصیل او تشریح د الله تبارک وتعالی شرح بیانوي، تفصیل و بیان یې کوي. څرنګه نعمتونه و د الله. و اذ در یاد کوي نجیناکم چې نجات مې درکو تاسې ته یې بني اسرائیلو من آل فرعون له دارودستي د فرعون، له عملي د فرعون، یسومونکم چې رساوي تاسې ته سوء العذاب بدترین عذاب، سخت عذاب یې تاسې ته رساو. او د دې سخت عذاب و سوء العذاب تفصیل الله پاک خپله کوي. فرمایي یذبحون ابناءکم، حلالولې بچان، نارینه بچان دي تاسې، ویستحیون نساءکم، او ژوندۍ یې پرېښودې زنانه بچانې دي تاسې، هغو ته یې هغه به یې ژوندۍ پرېښوې او د آینده د خدمت او د کار اخیستلو لپاره ځینې. الله تبارک وتعالی فرمایي وفي ذلکم، او په دغه نجات کې بلاء رحمت او نعمت و د الله من ربکم د جانب د رب د تاسې العظیم لوی نعمت او لوی رحمت. دا کوي مفسرین فرمایي که په ذالکم کې اشاره هغه نجات ته سي، چې دغه د نجات حالت تاسې در په زړه کوي، لکه چې متبادر دغه د ځکه بیان دی نعمت ته، د شماري د شمیرلو د نعمت ته، نو ځکه به په ذالکم کې اشاره متبادره دایي چې هغه به هغه نجات ته سي. نجینا چې معلومیږي هغه نجات ته راجع ده، هغه ته اشاره ده. بیا یې معنا دا کیږي چې وفي ذالکم، او په دغه نجات کې تاسې ته بلاء، دلته بلا په معنا د نعمت و د رحمت ته، بلاء نعمت و رحمت ته من ربکم له طرفه د رب د تاسې عظیم لوی. او ځینې مفسرین کرام یې داسې ترجمه کوي چې وفي ذالکم معالو مطلب یو شی ده، وفي ذالکم، او په دغه عذاب کې، په دغه سخت عذاب کې، سوء العذاب کې چې د فرعون له طرفه تاسې ته درکړل کېدو ای بني اسرائیلو، بلاء یو امتحان و من ربکم له جانبه د رب د تاسې عظیم ډېر لوی. ځکه چې دا خو هم ډېره سخته خبره ده چې د چا اولاد و زوی و بچی د هغه تر مخ په غولي باندې ورته حلالوي. نو دا یو نفس تعبیر دی، خو د یو هغه سي واقعیت ته ورسیږي او هغه حالت و صحنه یې بیا انسان درک کولی شي. نو یو نعمت دا و چې تاسې ته مې نجات درکو. په دې تفصیل د نعمو د بني اسرائیلو کې الله تبارک وتعالی لومړنی انعام چې ورته وګاڼه، ورته تشریح یې کړو، تفصیل یې کړو، هغه د نجات و د امن و. مفسرین کرام له دې آیات مبارکه دا مستنبطوي چې امن په دنیا کې په نعمتو د الله کې بهترین نعمت ده. په هر وطن و په هر ملک و په هر کور و په هر ساحه و په هر منطقه کې چې امن نه وي، نو هېڅ شی خوندور نه دي او هېڅ شی سود نه لري، فایده نه لري. بیا نه اولاد فایده لري، خوند تر اخیستی سي، نه له ماله خوند اخیستی سي، نه له صحته خوند اخیستی سي، نه له قریبانو خپلوانو او قوم خپله خوند اخیستی سي، هېڅ نه سي اخیستی، هېڅ دا خوند به نه وي پکې. دا ټول تر څه شي پورې تړلي دي؟ تر نعمته، تر نجاته پورې تړلي، تر امنه پورې تړلي. نو اول نعمت الله پاک چې بني اسرائیلو ته ور په زړه کوي او اول خپل نعمت یاداشت تفصیل ورکوي، هغه د نجات او د امن تفصیل ورکوي. دا موږ مؤمنانو ته دا تنبیه ده او دا زده کول دي. الله موږ ته دا را زده کوي چې ګورئ امن د الله پاک ډېر لوی نعمت، او مؤمنان دې ته متوجه کوي چې د امن د تحقق دپاره، د امن د ساتنې دپاره، د امن د راوستلو دپاره به ټول هڅه او ټول جدوجهد د تاسې د هغې دپاره وي. مؤمنانو دغه جهادونه چې په ټول تاریخ د اسلام کې دي، دا فقط و فقط د امن دپاره دي. دا د دې دپاره دي چې انسانان په امن کې سي، د هغو مال په امن کې سي، د هغو عزت په امن کې سي، د هغو عقیده په امن کې سي، د هغو ایمان په امن کې سي، هغو ته هغه نجاتونه پیدا سي. دا فقط د دې دپاره وي. ځکه علماء کرام لیکي چې د اسلامي نظام خصوصیت دا ده چې هغه به هغه مسلمان علاقې ته چې کوم ځای ته اسلامي نظام راغلی
هغه مسلمانې علاقې ته چې مخکې تر هغه په هغې کې مسلمانانو ډېرې قربانۍ ورکړې وي، په سر یې قربانۍ ورکړي، په مال یې قربانۍ ورکړي، په اولادونه کې قربان کړي، کورونه یې کې وران کړي، ژوندونو آرام یې کې قرباني کړی، دا یې ټول ورکړي او عام خلق په دې ارزو په دې تمنا باندې ایسي یو اسلامي نظام راسي. خو چې کله بیا اسلامي نظام راسي نو هغه د اسلامي نظام اسلامیت او حقانیت به هغه وخت تثبیتیږي، هلته به واقعي اسلامي نظام بلل کیږي چې هغه رعایت خلق چې چا قربانۍ ورکولې، چا اولادونه کې قرباني کړي، چا ورونه کې قرباني کړي، چا خاوندان کې قرباني کړي، چا خپل بیبیانې کې قرباني کړي، چا خپل کورونه کې قرباني کړي، هغه ټول خو په حکومت کې په عهدو باندې نشي راتلی، چې هغه به په عهدو باندې راځي او بیا به دوی خوشحاله کېږي، بیا به دغه اسلامي نظام به په دې باندې بولي چې یاره که مې دا څومره قربانۍ ما ورکړي دي پې باندې وارزېدل، ځکه نتیجه یې په لاس راغله. دا خو دا ټولو خلقو ته دغسې عهدې نشي په لاس باندې ورتلی. خو بیا هم علما وایي چې دغه رعایت اسلامي نظام به ټول دومره خوشحاله وي چې پس له کامیابي د اسلامي نظام به د هر یو دا محسوسوي چې ډېر ښه وسو چې ما خپل زوی کې قربان کو، ډېر ښه وسو چې ما خپل کور کې ړنګ کو، هغه اګر که په خپل کور باندې پاته ده، په خپل کلي کې پاته ده، په خپل کار و شغل باندې مصروف ده، خدای دا خیال کوي چې دا ډېر ښه وسو چې ما دا قرباني ورکړه، الله دې هغه قرباني قبوله کړي، د آخرت ذخیره یې راته جوړه کړي، زه خو داسې خوشحاله سوم، مال مې په امن سو، عزت مې په امن سو، ابرو مې په امن سوه، دین مې په امن سو، عقیده مې په امن سوه، نظر و فکر مې په امن سو، دا ټول شیان دی په امن کې ویني. نو که دی په عهده هم نه ده، والی هم نه ده، وزیر هم نه ده، وکیل هم نه ده، هیڅ شی نه ده، ولسوال هم نه ده، حتی عسکر هم نه ده، په خپل کور کې ده، خو زمن یې قرباني کړي دي، کورونه یې وران کړي دي، مالونه یې قرباني کړي دي، زحمتونه او تکلیفونه او ویرې او طرحې یې ګاللې دي، دا یې ټول ګاللې دي. خو دی په دغه وخت کې چې کله اسلامي انقلاب کامیابه سوی ده، دی ډېر خوشحاله او دی اوس هم دې ته اماده ده چې که خدا نخواسته بیا هم دغسې یو تحول پې باندې راځي او دغسې غلغله پې باندې راځي، یو تکلیف پې باندې راځي، زه بیا هم د دغسې ژوند تحقق دپاره قرباني ته تیار یم. زمن به کې قرباني کوم، لکه دا تېر وخت کې مې چې قرباني کو، اوس دا داسې په ارام یم، اوس داسې خوشحاله یم. نو علما لیکي چې د اسلامي نظام رعایت دا ټول باید ځان داسې خوشحاله وبولي چې دی فصل کامیابي چې هم په دې باندې متسلی او په دې باندې دی مطمئن وي، په دې باندې دی قانع وي چې که ما زمن له لاسه ورکړي دي ارزي، که ما کور کې وران کړی دم ښه سوي دي، که ما مال کې قرباني کړی دم ښه سوي دي، دا ټول ما که کړي دي پکې نو دا ډېر ښه سوي دي پکې او دا په دې باندې ارزېدل چې دغسې نظام راسي، ولو که هغه په خپل کور کې اوس هم په دېکاني کې مصروف ده، هغه په یو بازار کې په دکانداري باندې مصروف ده، هغه په یوه کارخانه کې په خپله کارخانه کې مصروف ده، هغه ته کومه عهده نه ده رسېدلې، هغه د هغه عهدې په مقابله کې په دغه نظام باندې نه ده خوشحاله، خوشحالي په دې وجه نه ده چې دی په عهده کې ده، بلکې د هغه عمومي اسلامي نظام فرتو دغه یي، د هغه اثرات دغه یي او د هغه شعاوې دغه یي چې دی له اسلامي نظامه چې داسې په امن او په خوشحالي کې. نو دغه اول نعمت الله تبارک وتعالی د نجات او د امن نعمت بني اسرائیلو ته الله پاک وروښو چې ګورئ تاسې ته الله پاک نجات درکو له داسې سخت عظیم عذابه چې او له عظیم تکلیفه چې تاسې ته نجات درکو. الله جل جلاله هم د نجات ژوند نصیب کړي. تر 49 آیات شریفه پورې مو دا ترجمه راوکړه او دغه نور نعمتونه چې بیا الله پاک سلسله په سلسله په ترتیب سره شماري بني اسرائیلو ته، دا به بیا په هغه وخت کې انشاءالله له وخته سره خبر پې باندې کوو د الله پاک په رحم و فضل سره. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.